اینجا در پوهنتون لوگر کار عملی شماری از پروژه‌های انکشافی به سرعت جریان دارد. در همین حال مسئولان در ریاست پوهنتون این ولایت میگویند که به ارزش 75 میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی کشور کار عملی ساخت و ساز در سرک‌های داخلی پوهنتون، یک محراب مسجد، تالار کنفرانس و تعمیر طعامخانه جریان دارد که شمار آن قریب به بهره برداری سپرده خواهد شد. مجموعاً موږ د لوګر په پوهنتون کې چې د وزارت د بودیجې نه تمویلیږي د 15 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې تر کار لاندې لرو. د داخلي سرکونو پروژه ده او ډېر لوی اهمیت لري د پوهنتون دپاره. بله طعامخوري ده او ورسره د غونډو یو تالار ده او یو جامع جومات ده چې هغه بیا د موږ د وزارت له بودیجې نه البته د یو ملي تجار په شخصي لګښت باندې جوړیږي. نږدې $1 میلیون لګښت لري. همچنان سارم می افزاید که به ارزش 300 میلیون افغانی کار عملی ساخت و ساز 3 کیلومتر سرک بیرونی که پوهنتون را با شهر پلعلم وصل می کند جریان دارد و بودجه آن از سوی وزارت فوایدنامه پرداخت می شود که با اعمار آن مشکلات محصلین در رفت آمد مرفوع می گردد. او د پوهنتون بندنی سرک ده چې دا د موږ د پوهنتون دپاره ډېر زیات حیاتي ده. نو ستونزې مشکلات بیخي ډېر په دې تګ وراتګ کې. نو اوس الحمدلله د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې نه د څه باندې 300 میلیونو افغانیو په لګښت باندې د 3 کیلومتره سرک په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. دې سره به انشاءالله د موږ د پوهنتون تر ډېره حده ستونزې او هغه مشکلات و نیمګړتیاوې چې موږ لرل هغه به ورسره حل شي. به گفته مسئولان پوهنتون کار پروژه ها مطابق پلان از پیش تعیین شده با نظارت تکنیکی جریان داشته و تلاش می شود تا در زمان معین و با کیفیت تکمیل و به بهره برداری سپرده شوند.